د ښاغلي آند لنډه پیژندنه. اجمل آند د ولی محمد زوی پر 1456 لمریز کال د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو په کوزبیار کې زیږېدلی دی. لا 2 کلن و چې په هېواد کې د جګړو اور بل شو. دی هم له خپل کور سره مهاجر او د پاکستان په هنګو کې واړول. د خپلې لومړنۍ زده کړې همدلته وکړې. پر 1401 لمریز کال چې ننګرهار مجاهدینو ونیو، آن د خوږیاڼو د ملکیار هوتک په لیسه کې شامل شو چې پر 1404 لمریز کال ترې بریالی راووت او په جلال آباد کې د ساینس او ټکنالوژۍ پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو په پوهنځي کې شامل شو. دلته تر 1.5 کال وروسته یې د ننګرهار پوهنتون ته ځان بدل کړ، خو ډېر ژر ورنه پوهنځی د هغه مهال ټولنیزو او اقتصادي ستونزو پاتې کړ او په کاله کې د کارګرۍ پر چارو بوخت شو. له 1 کال وروسته پېښور ته ولاړ او هلته یې د هیلې مجلې سره کار پیل کړ. دلته تر څو میاشتو تېرولو وروسته یې د BBC په تعلیمي پروژه کې د ماشومانو د خپرونو لپاره د لیکوال او پروډیوسر دنده خپله کړه او د 2.5 کلونو نه د زیاتې مودې په بهیر کې چې دلته یې تېر کړل، د ماشومانو لپاره تر 100 زیاتې ډرامې او کیسې ولیکلې. څو کلونه یې په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبریال او د پښتو برخې د ایډیټور په توګه دنده ترسره کړې ده. د اجمل آند آثار: د زړه پر پاڼه مې انځور دی ګلاب، د شعرونو لومړۍ ټولګه. په څپو کې انځورونه، د شعرونو دویمه ټولګه. له بنګاله تر کابله ناول. خماره ناول. تر کوکنار ګله د لنډې کیسو ټولګه. سپیده دم د پروین پشباک د 3 شعرونو ژباړې. د وینس سوداګر د شکسپیر د یوې ډرامې ژباړه. شیبې د څو نړیوالو کیسو ژباړه. هندارې او چینې د شعرونو دریمه ټولګه. سرودونه د نړۍ د څو هیوادونو د ملي سرودونو ژباړه. د برجونو ښار د چک جمهوریت یونلیک. ملي کلتور د افغانستان د ملي کلتور او ورپېښو ګواښونو په اړه یو څېړنیزه رساله. د اجمل آند شاعري: د ښاغلي آند شاعري ښکلي، روانه، سلیسه، هنري، د کلیوالو انځورونو، تشبیهاتو او استعارو ډکه شاعري ده. آند په خپله شاعري کې د کلي، ګودر، د سپینغر، د نښترو، د زاڼو، د کلي د شنو منظرو، پلو پټیو او حتی د کلي د هدیرې د جنډو انځورونه داسې را اخلي چې کټ مټ کلی د سترګو ته درېږي. لوستونکی به داسې احساس وکړي ته به وا چې همدا اوس په کلي کې همدغې نندارې ته ناست او په ژوندۍ بڼه دغه ننداره ګوري. که د آن شاعري یو مسافر چې له کور کلي لرې په پردي وطن کې د غربت ورځ شپې سبا کوي ولولي، نو هماغه شیبه به داسې احساس وکړي چې همدا اوس مازدیګر دی، د کلي کور پیغلې منګی تر څنګ ګودر ته روانې دي، د سپینغر په نښترو کې زاڼې او چنچڼې په هوا کې خپل وزرونه پړه کوي او مسافر هم د سپینغر په لمن کې یا د ګودر په غاړه ناست او د دغه ټولو انځورونو ننداره کوي، روح او روان یې خوند ترې اخلي. لکه دا بیتونه: شپونکی وم د ځنګله د ترانو ژبه مې زده وه، له هر یوې څانګې سره تار مې درلوده، په شور کې د ټپو شړنګ د بنګړو کې به ویده شوم، ګودر ومه د نجونو مسکه تار مې درلوده. آن که د ګودر د څو لسیزو مخکې پیغلو یادونه او ګودر ته د تګ خبره په ډېر خوند او رنګ کوي او هماغه پخوانی د امن تصویر د سترګو ته دروی شي، نو آن د دې زمان په ګودر کې د منګي د ټوټو او د ټوټې ټوټې منګي د څښتنې پیغلې یادونه او تصویر هم په ښه شاعرانه ډول راخیستلی شي. لکه دا بیتونه: منګیه خدای خبر که بیا یې غېږ کې خوب ووینې، نن یې پر شونډو د سلګۍ پسې ټپه راپېده، یو چا پرې ښکلې وه په لاس د شهادت کلمه، پر یو تنکي قبر تازه نوې جنډه راپېده. آن د سپینغر د سوځېدلو نښترو او په هغو کې د ناستو زاڼو د سوي وزرونو ساند یو چیغې په خپل غزل کې داسې را اخلي او د لوستونکو سترګو ته یې دروي: د زاڼو ډله دې له لوړو څوکو وانه وخته، سپینغره غېږ کې دې والله بنګړي بنګړي لوېدلي. آن به د کلي داسې انځور نه وي پرېښی چې هغه به په کلي کې شتون ولري او ده به په خپلې شاعرۍ کې نه وي راخیستی. هغه د کلي د ټولو ښکلاګانو تصویرونه په خپلو شعرونو کې ځای کړي او هغه یې تر خپلو مینوالو د شعر په خوږه او روانه ژبه وررسولي دي. د اجمل آن شاعري یوازې د غزل په فورم کې نه ده، هغه په ډېرو نورو شعري قالبونو کې هم شعرونه جوړ کړي او ویلي دي، لکه غزل، نظم، رباعي، څلوریزه، آزاد شعر او داسې نور. آن په نظم لیکلو کې هم د کمال تر درجې رسېدلی.
ښایسته نظمونه یې لیکلي او لوستونکو ته یې وړاندې کړي دي. د آن شاعري د موسیقۍ په قالب کې د سندرغاړو په ښایسته اوازونو هم زمزمه شوې. د پښتو ژبې تکړه غزل بول سندرغاړی کرن خان د اجمل آن شاعري د خپل غږ او موسیقۍ د رباب د تارونو سره زمزمه کړې. کرن خان د آن د هندارې او چیني شعري ټولګې څخه دا غزل انتخاب، هغه ته یې د موسیقۍ جامې ور واغوستې او بیا یې د سندرو مینوالو ته وړاندې کړې ده. دا زړه هغې نارې کړې چې له چا نه پاتې شوی، ما ژر ټټر ته لاس کړ، ما وی ما نه پاتې شوی. راځه چې د یو عشق په نوم له سره لمونځ شروع کړو، له ما نه هم دا ډېر عمر جانانه پاتې شوی. ښایست د دنګو نجونو د چیلم په لوګي پلوري، د کلي په خانانو کې نازوانه پاتې شوی. سرخی مې په لیمو کې څه د بنګو خمار نه دی، بل اور دی چې د اوښکو له کاروانه پاتې شوی. په شونډو کې ټپې، لاس کې ټوپک، سترګو کې اوښکې، عادت دی راته داسې له بابا نه پاتې شوی. هو یاد مې دی یو وخت راته دا زړه یو چا داغلو، دا ټپ مې پر سینه له ډېر پخوا نه پاتې شوی. پای ودرېږه لږ تم شه کنه هېڅ به پاتې نشي، وروستی ګل مې په ګوتو کې توپانه پاتې شوی. که د دې کلیوال انځورګر شاعر په شاعرۍ هر څومره خبرې وشي نو بیا هم د کمیت احساس موجود دی. د آن شاعري کلیواله انځوریزه شاعري ده، لوستونکی ترې ډېر خوند اخلي، په لوستلو یې هېڅکله نه ستړی کېږي، ځکه شاعر په خپلو غزلو سره لوستونکی د کلي د ښکلا او ښایستونو نندارې ته له ځانه سره بیایي، د کلي د ګودر نندارې ته یې کېنوي. نو همدا دلیل دی چې ډېری ځوانان د آن شاعري خوښوي او خوند پرې اخلي. زما هم د آن شاعري ډېره خوښیږي، ځکه چې شعر د هغه مین شاعر د زړه خبرې دي چې له زړه راپورته کېږي او د لوستونکي پر زړه کېني. نو زما په زړه هم د آن د شاعرۍ فرښته ناسته ده. کله مې ډاګ له ډاګې ولي، کله غېږ را کوي، جانانه عشق د پیریانو د اثر په څیر دی. کلونه وشول پکې ورکې ورکې لارې ګوري، څوک مې په زړه کې د یو ستړي مسافر په څیر دی. د پرهرونو پیغلې هر ماښام را پنډې وي پرې، زما دا زړه هم سم د کلي د ګودر په څیر دی. ما وی څوک ستړی دی، پر زړه مې دمځی لټوي، دا خو پرې بت راشي، دا خو د ازر په څیر دی. چې چای ونې چای کاڼي چا مرغانو لټل، زمونږ ژوند هم د تالا والا سپین غر په څیر دی. ماښام دې نه راځي له شونډو یې رنګونه تښتي، جانان خو ټول د کوکنار ګل د مازیګر په څیر دی. یوازې تا باندې هېڅ اثر نظر ونه کړ، کنه نو آن خو د بنګال د جادوګر په څیر دی. خو په ټوله کې دا وایم چې آن زموږ د معاصرو شاعرانو د لیکي او قطار څخه یو تکړه او پیاوړی شاعر دی چې د نورو شاعرانو نه د شاعرۍ ځانګړی او جلا سبک لري، او هغه ځانګړنه یې دا ده چې په خپله شاعرۍ کې تل کلیوال انځورونه راوړي او دغه انځورونه د شعر په خوږه ژبه خپلو مینوالو ته وړاندې کوي تر څو د هغوی شعري تنده ورماته کړي. د ښاغلي اجمل آن د ژوند او شاعرۍ ګلونه د خدای جل جلاله تر ډېره زموږ په پښتني ادب کې تر و تازه لري. موږ پښتانه د خدای جل جلاله له داسې هستیو نه بې برخې کوي.